لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په کالیفورنیا کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه 11 پوښتنه تاسو د یوې لوی لارۍ شاته په ازاده لاره کې موټر چلوئ. تاسو باید د مسافرونکو موټر په پرتله په نږدې فاصله یا واټن کې د لارۍ تر شا موټر وچلوئ. د مسافرونکو موټر په پرتله په ډیره تعقیبي فاصله یا واټن کې د لارۍ تر شا موټر وچلوئ. د لارۍ ښي خواته موټر وچلوئ او د تېرېدو انتظار وکړئ. سم ځواب دی د مسافرونکو موټر په پرتله په ډیره تعقیبي فاصله یا واټن کې د لارۍ تر شا موټر وچلوئ. راځو ځواب وضاحت ته دا اړینه ده چې د مسافرونکو موټر په پرتله په ډیر تعقیبي فاصله یا واټن کې د لارۍ تر شا موټر وچلوئ، ځکه چې د مسافرونکو موټر په پرتله لارۍ ډیره یا لویه ړنده نقطه یا بلاینډ سپاټ لري او په اسانۍ سره ورپسې راتلونکی موټر نشي کتلی. تاسو باید څه وخت د لارې حق سپینې اسا کین یعنی اسا یا امسا یا لارښود سپي کاروونکي پیاده تلونکي یا د سړک څخه تېرېدونکي کس ته ورکړئ. یوازې هغه وخت چې لارښود سپی سړی د سړک په اوږدو کې رهبري کوي په هر وخت کې، یوازې په هغه صورت کې چې د تېرېدو ساتونکی یا ګارد شتون ولري. سم ځواب دی په هر وخت کې. راځو ځواب وضاحت هغه پیاده تلونکي چې لارښود سپی یا سپینې کین یعنی اسا یا امسا کاروي باید هر وخت د لارې حق ورکړل شي. یادونې وړ ده چې د سړک څخه پیاده تېرېدونکي یا تلونکي په هر حالت یا وخت کې د لارې حق لري او د موټر چلوونکی باید ودرېږي چې تر څو پیاده تلونکی په بشپړ یا مکمل ډول سره د سړک څخه تېر شي یا واوړي او وروسته موټر چلوونکی. 14مه پوښتنه د خپل موټر په ړندو نقطه کې د نورو موټرو لیدلو لپاره تاسو باید د شا یا عقب دننه هندارې یا ښیښې کې وګورئ. د بهر شاته یا عقب هندارو په ښیښه کې وګورئ. په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ یعنې اور شولډر وکړئ. سم ځواب دی په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ یعنې اور شولډر وکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. د تعریف له مخې ړنده نقطه هغه سیمې یا ساحې څخه عبارت ده چې تاسو یې د شا یا عقب هندارو په مرسته لیدلی نشئ. د خپل موټر په ړنده نقطه یا بلاینډ سپاټ کې د نورو موټرو یا ترافیکو د لیدلو لپاره تاسو باید په خپله اوږه باندې هغه لور ته وګورئ او یا اور شولډر وکړئ. 14مه پوښتنه تاسو په ازاده لاره یا فریوی کې یاست او ترافیک ستاسو په لاین کې یو ځای کیږي. تاسو باید که امکان ولري د یو ځای کېدونکو ترافیکو یا موټر چلوونکو لپاره ځای ورکړئ. ګړندی موټر وچلوئ او د خپلې لارې حق ثابت کړئ. تل خپل موقف وساتئ. سم ځواب دی که امکان ولري د یو ځای کېدونکو ترافیکو یا موټر چلوونکو لپاره ځای ورکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې ترافیک اجازه ورکوي تاسو باید داسې ځای جوړ کړئ چې موټرو ته اجازه ورکړئ چې ستاسو په لاین کې پرته له کوم خطر سره یو ځای شي. 15مه پوښتنه که ترافیکي سیګنال څراغ کار نه کوي تاسو باید ودرېږئ او بیا وروسته لاړ شئ کله چې خوندي وي. ضرورت ته د ننوتلو د مخه ودرېږئ او پرېږدئ چې ټول ترافیک لومړی لاړ شي. ورو یا ودرېږئ یوازې د اړتیا په صورت کې
سم ځواب دی ودرېږئ، بیا وروسته لاړ شئ کله چې خوندي وي. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې ترافیکي سیګنال کار نه کوي او څراغونه نه ښیي، تاسو باید په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ، لکه څنګه چې په یوه څلور لاره یا انټرسیکشن ټولو لورو کې د درېدو علامې یا سټاپ ساین موجود وي. نو کله چې موټر دې څلور لارې ته رارسیږي، نو لومړی په مکمل ډول سره درېږي او بیا خپل لوري ته حرکت کوي، ځکه چې څلور لارې ټولې خواوې د درېدو د علامو په مرسته کنټرولېږي. شپاړسمه پوښتنه: د یوې لویې لارۍ مخ ته اضافي ځای ته اړتیا ده، ځکه چې نور ډریوران په ازاده لاره کې یو ځای شي، د لارۍ چلوونکی موټر ودروي. نور موټر چلوونکي کله چې دوی غواړي ورو کړي. سم ځواب دی د لارۍ چلوونکی موټر ودروي. راځو د ځواب وضاحت ته. د یوې لویې لارۍ مخ ته اضافي ځای ته اړتیا ده، ځکه چې دوی د کوچني یا مسافروړونکي موټر په پرتله په ورته سرعت کې ژر موټر درولی نشي یا بریک نیولی نشي. نو د دې لپاره چې د حادثې څخه مخنیوی وشي، موټر چلوونکی باید د لارۍ مخ ته په لنډه فاصله یا واټن کې ورنشي یا لاین بدل نه کړي. راځو 18مې پوښتنې ته. کله چې د بل موټر څخه تیریږئ یا مخکې کیږئ، دا خوندي ده چې بیرته خپل لاین ته راستانه شئ. که تاسو د خپل موټر شاته یا عقب هیندارو کې د موټر مخکیني څراغونه په مکمل ډول سره لیدلی شئ. د تیر شوي موټر مخکینی بمپر پاک کړی وي. د تیر شوي موټر څخه 50 فوټه مخکې یاست. سم ځواب دی د خپل موټر شاته یا عقب هیندارو کې د موټر مخکیني څراغونه په مکمل ډول سره لیدلی شئ. راځو ځواب وضاحت ته. مخکې له دې چې له تیریدو وروسته خپل اصلي لاین ته بیرته راشئ، تاسو باید ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو په خطرناک ډول سره هغه موټر ته نږدې نه یاست چې تاسو ترېنه تیر شوي یاست یا مخکې شوي یاست. کله چې تاسو کولی شئ د تیر شوي موټر دواړه مخکیني یا د سر څراغونه په خپل عقب هینداره کې لیدلی شئ او یا مخکې شو لیدلی شئ، نو په دې حالت کې تاسو ممکن خپل اصلي لاین ته بیرته ور وګرځئ. کله چې ستاسو د موټر لپاره کافي خونه یا ځای موجود وي او خواته یا مخکې مو په لنډه فاصله کې بل موټر نه وي. کله چې تاسو لاین بدلوئ، تاسو باید بل لاین ته وګورئ، ښي لاس لاین ته هم وګورئ چې دا بل لاین نه خو دې لاین ته موټر نه راځي، او یا ستاسو مخ ته په لنډه فاصله کې هم موټر موجود نه دی. 18مه پوښتنه: تاسو موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس، ادرار کې د الکولو محتوا لپاره کیمیاوي ازموینه واخلي یا ترسره کړي، چې مثال ستاسو په وینه کې الکول شته او که نشته. یوازې که تاسو الکول څښلی وي، هر کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ، یوازې که تاسو ټکر کړی وي. سم ځواب دی هر کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ او د پولیس افیسر لخوا تاسو د نشې په شک ونیول شئ یا ودرول شئ، نو تاسو باید رضایت ولرئ یا موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس یا ادرار کې د الکولي محتویاتو او نورو مخدره توکو لپاره کیمیاوي ازموینه واخلي یا ترسره شي. یعنې ستاسو په وینه کې د کیمیاوي موادو د ټسټ لپاره باید تاسو چې اوسئ موافق اوسئ. 19مه پوښتنه: کله چې د شپې په تیاره کوڅه کې موټر چلوئ، تاسو باید، یعنې کوڅه تیاره وي، رڼا نه وي، د شپې لخوا چې موټر چلوئ،
په کافي اندازه ورو موټر وچلوئ چې تاسو وکولای شئ په هغه ساحه کې ودرېږئ چې ستاسو د موټر مخکیني څراغونو لخوا روښانه شوي وي. خپل لوړ بیم مخکیني څراغونه چالان کړئ ترڅو ستاسو څخه مخکې ترافیک په ښه توګه وګورئ. د وسیلې پینل څراغونه روښانه وساتئ ترڅو نور موټر چلوونکي ته ډیر څرګند شي. سم ځواب دی په کافي اندازه ورو موټر وچلوئ چې تاسو وکولای شئ په هغه ساحه کې ودرېږئ چې ستاسو د موټر مخکیني څراغونو لخوا روښانه شوي وي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید د ورځې په پرتله د شپې لخوا ډیر ورو او په احتیاط سره موټر وچلوئ ځکه چې دا امکان نه لري چې د شپې په اوږدو کې تاسو د موټر چلولو په جریان کې خپل مخ ته سړک په سمه توګه وګورئ. تاسو باید ډاډه واوسئ چې تاسو کولای شئ چې په هغه ساحه کې خپل موټر په بشپړ ډول سره ودروئ چې ستاسو د موټر د مخکیني څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. شلمه پوښتنه: تاسو کولای شئ د بل موټر څخه د تېرېدو لپاره د پاخه سړک څخه تېر شئ یا ووځئ. که د سړک غاړه یا اوږه دومره پراخه وي چې ستاسو موټر پکې ځای پر ځای کیږي. که ستاسو څخه مخکې موټر چپ لوري ته تاویږي. په هیڅ حالت کې نه. راځو ګورو چې ځواب څه دی. په هیڅ حالت کې نه. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو نشئ کولای چې د بل موټر څخه د مخکې کېدو لپاره د پوخ سړک څخه د سړک غاړې یا اوږې ته ووځئ او بیا د موټر څخه مخکې شئ. دا یوازې نه چې غیر قانوني ده بلکې ستاسو او د نورو موټر چلوونکو لپاره یو خطرناک عمل دی. مننه چې تر دې دوامه زما سره وئ. ښاد او اباد اوسئ.